غواړئ چې وطن یوازې د درد نوم نه ده، وطن د یو شور او د یوې انګیزې او د یوې جذبې نوم هم ده. دا ډېره مهمه خبره ده، نهایي زیاته مهمه خبره ده. که چېرته موږ خلکو کې دغه خود اعتمادي را پیدا سوله چې موږ یوازې د درد زغملو لپاره خدای نه وي پیدا کړي، موږ دا توان لرو چې خپل برخلیک بدل کړو، د وطن برخلیک له ځان سره بدل کړو، سیال سو. موږ یوازې په دې باید خوشحاله نه سو چې یو څوک موږ ژوندي پرېږدي او نه مو وژني نور، او داسې دوی مو نور نه وژني، نو دا دوی موږ ته امنیت راوستې او نور باید موږ خوشحاله واوسېږو، نور هېڅ توقعات ونه لرو. په دغه شي باندې باید موږ قانع نه سو. موږ یوازې په دې باید قانع نه سو چې یو چا مو ټول کور کالی بار کړی ده، څټ یې رسخوړي، خو زه یې ونه وژلم. زه غله ته په دروازه کې ولاړ یم او لاسونه یې ورښکوروم چې کور اباد، زه دې ونه وژلم. کالی که وړې که معدن وړې که مې مال وړې که مې معاش وړې که مې بیت المال وړې پروا نه لري، هغه ستا ده. دغه د وطن له درده، له مظلومیته بیرته یو قوت را جوړول، له مظلومیته بیرته د انګیزه را جوړول د نجات، دا د ژوندیو ملتونو کار دی. یعنې هر څوک مظلوم کیدای شي، خو هر مظلوم بیرته خپل مظلومیت په یو قوت نشي بدلولی. دا که رښتیا زموږ په مبارزه کې دا تواني چې موږ مظلومانو ته دا خود اعتمادي ورکړو، ستاسې مظلومان یاستئ لیکن تاسې انسانان یاستئ، خدای په احسن التقویم جوړ کړي یاست، خدای ستاسې په همت او ستاسې په اراده او ستاسې په عقیده باندې خدای پاک اعتماد څرګند کړی چې که چېرته تاسې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسې خفه کیږئ مه، تاسې د کمزورتیا اظهار مه کوئ. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. کله چې تاسې په حق یاستئ نو چې بیا تاسې د حق له دایې سره راسئ، باطل په خپله تښتي. دا د فطرت قانون دی او د خدای پاک وعده ده. دغه احساس په افغانانو کې را پالل چې دوی تیره یو نسي، لکه څنګه چې دوی تاریخ له سرکشیو ډک ده، دوی تیره یو نسي. یعنې د استعمار ټوله هڅه دا ده، بالخصوص برطانیوي استعمار چې هغه په دې سیمه کې پاکستانیان د هغه چمچه ده په اصطلاح د برطانیوي استعمار نمایندګي کوي. د هغوی ټوله هڅه دا ده چې له افغانانو خودي واخلي، له افغانانو سرکشي واخلي، افغان په محکومیت خوشحاله کړي. او په هغه یو ویډیو ډېره مشهوره سوې ده او د خپله دا مشهوره کېدل هم خطرناک دي چې دا ولې دومره مشهوره سوې ده. یو سړی ته لګیا ده، هغه داسې ډډه یې اچولې راپورته سي، وایي بې غیرته دي یم ژوندی دي یم. یعنې دا ویډیو ولې وایرل سوه؟ دا یو شی چې وایرل کېږي اکثره وخت هغه شی وایرل کېږي چې زموږ د یو ترخه واقعیت نمایندګي کوي. دا د افغانانو د ننني ذهنیت چې خدای دې وکړي ستا ذهنیت موقت وي او دا په موږ کې ځای په ځای نه سي، چې د بې غیرته دي یم ژوندي دي یم ذهنیت په موږ کې راسخ نه سي. او که زموږ په مبارزه کې رښتیا دا خاصه موجوده وه چې موږ درد په انګیزه بدلولی سوای، درد مو په شور بدلولی سوای، مظلومیت مو په قوت بدلولی سوای، دا بیا واقعا دلته بیا سړي خپل مبارزې ته خپل شعار ته تمه پیدا کېدای شي. او انشاءالله که خدای کول دا کار کیږي. یعنې زه فقط له دوستانو دومره غوښتنه کومه چې په لاس او په سوک او په څپېړه خو مو اوس وس نه رسېږي، ټولې دنیا د افغانانو لاسو ته زولاني ورچولي. که یې په ژبه ویلی سئ خو ډېره ښه ده، د ژبې مقاومت هم لوی مقاومت دی، ځکه دنیا ټولې مبارزې په ژبه سوي دي. پیغمبر علیه السلام 23 کاله په مکه کې یوازې ژبه خورولې. څوک یې نشي ثابتولی چې پیغمبر دی په مکه کې یا څوک په څپېړه والی یا د په سوک والی یا د په چاپسې توره راخیستي. د هغه د مکې 23 کلنه مبارزه چې هغه د بعثت نه وروسته یې د مبارزې تر ټولو لویه برخه په مکه کې وه، دا ټوله په ژبه باندې وه. ژبه ډېر زیات اهمیت لري که تاسې د ژبې مقاومت ته دوام ورکوي. او د هومره خدای پاک رحم کړی په افغانانو چې په ټوله دنیا کې افغانان ازادي لري، د خبرې توان لري، سوشل میډیا ته لاسرسی لري، پیغام رساني کولی شي. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده وان لم یستطع فبلسانه. دومره درجه د منکر د ردول دا د سړی په ژبه باندې هغې مقاومت وکړي، خپل ژبې کار واخلي. او که بیا نسی کولی فبقلبه،
د دې فبقلبه هم داسې نه ده ته وایې چې په زړه کې مې یو شی بد ایسېږي دا نو څه فایده لري خو هغه به خپل کار کوي ما به یوازې کرکه ځینې کېږي نه انسان چې په زړه کې کرکه ورتېره کړه ټول محفل پې پوهېږي چې دا سړی په بل موډ کې ده چې بیخي یوه خبره مو ونه کړي چې یو کوټې ته ورننوځي 50 نفره ناست دي او د تا په زړه کې یو منفي خبره یې خلک در باندې پوهېږي وایي دا پلانی ولې نن داسې ناست دا پلاني ولې نن دا رقم خبره وکړه دا پلاني ولې نن ټنډه تروه نیولې وه دا خلک پوهېږي در باندې دا ستاسې په زړه کې له منکره کرکه په زړه کې له استبداده کرکه په زړه کې له ظلمه کرکه په زړه کې له جهالته کرکه په زړه کې له تعصبه کرکه په زړه کې له کرکې کرکه داسې ده د هغه ظالم او مستبد ته معلومیږي چې دا تاسې سترګې در سره خښې کړي نو هغه اخري سنګر چې موږ یې ساتل غواړو ټینګ هغه د زړونو سنګر دی دغه د زړونو سنګر راټینګ کړئ او دښمن ته زړه ته لاره مه ورکوئ نه د ویرې په شکل باندې او نه د تملق په شکل باندې او نه د وهم او د خرافاتو په شکل باندې زړونه پاک وساتئ زړونه ایماندار وساتئ د ایمان له جذبې د وطن د مینې له جذبې ډک وساتئ نو په هر صورت دا خبره مې د دې په هغه کې خوښه سوه ډېره زیاته له زړه تله مې خوښه سوه البته دا د شعر برخه کې نو شعر کې مبالغې کېږي زه بیا هم دا وایم د دې سالارتوب او د رهبرۍ او دا خبرې به بیا پسته سره ګورو چې کله موږ تاسې کله که افغانستان خدای پاک افغانستان کړ او سیال یې کړ بیا به لکه و جاپانی چې د ما او تا منځ ته راسي چې دغه لایف ته د موږ یو جاپانی راسي ټول به وایي چې هله راویښېځوه او څنګه ښه پښتو وایي او هله څوره قدر به یې کوو څوره فرینډ ریکویسټونه فالو بیکونه به ورلیږو ولې ځکه د هغه ملت سالار دی ملت یې عزتمند دی چې ملت یې عزتمن یې افرادو ته یې له خلک عزت ورکوي او چې ملت یې خوار سو بیا د څوک رئیس جمهور ته هم عزت نه ورکوي نو موږ تاسې بیا هغه وخت د سالارتوب او د رهبرۍ او د کینګوالي او د اتلولۍ د ویاړونو مستحق کېدای سو کله چې زموږ ملت ویاړ ترلاسه کړ بیا به زموږ اولادونه د غیر له هیڅ لاسته راوړنې هیڅ به نه یې کړي هیڅ توره به نه یې کړي خلک به عزت ورته کوي لکه دا اوس یې امریکایي پاسپورټ در سره یې په سعودي ورکته سې د اسلام 2 غټ ښارونه 2 غټ جوماتونه په سعودي کې دي هغه 2 غټو جوماتونه چې یشهد الیه الرحال یو د هغه د مدني ده یو مکي حرم ده لیکن افغان چې ورکته سي هلته 500 ځایه به تلاش کېږي لیکن امریکایي چې ورکته سي 15 سعودي پولیس د شا منډې پسې وایي چې د کار زر ور خلاص کړي دا ولې ځکه د ملت یې زورور دی د پاسپورټ زورور دی د ملت په سیالۍ ولاړ دی موږ تاسې ته دا نه ده پکار چې موږ ژوندي پاتې سو بس پهلوان زنده خوش است موږ په ژوندي پاتې کېدلو نه یو خوشحاله موږ غواړو سیال سو موږ وایو چې چینایه سوپر پاور کېدای سي بریتانیا چې د موږ د جغرافیې غم نه ده وړ هیواد د فرانسه یو وړ هیواد د هغه د ویټو حق لري په ملګرو ملتونو کې افغان په کوم اعتبار حق نه لري څه شی د افغان کم دی تر چا چې دی د په راتلونکو 100-150 کلو کې د نړۍ سیال نه سي خو د سیالي لاره معلومه ده لاره یې دا ده چې خلک په قوت العمود خوشحاله نه سي خلک یوازې په دې باندې یو چا ته شکریه ونه کړي چې پرون دې وژلم نن مې مړه وژنې نو نن بس ته ډېر ښه سړی یې په دې باندې خلک خوشحاله نه سي چې ښوونځي باندې یوه ورځ چې تا په هېواد کې علم متضرر کېږي د دې یوه پیړۍ تاثیرات دي او په دې باندې باید انسانان ودرېږي ډېره بښنه غواړم بیا رانه خبره اوږده سول ما خو زه به ډېر نه غږېږم خو دا نصر ډېر په غه ارزېدو په ډېرو خبرو ارزېدو کور مو آباد